बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته هغه زینو نمونه زده کوم کم چې تاسو په کلو کې او کم چې تاسو سره شاوخوا کې دي یعنی ملګرو په دې کې به تاسو سره 50 یا د 50 نه زیات د مختلفو دکانونو د زینو نمونه په انګلیسي کې زده کوم دا ډېر مهم کلاس دی کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ پهلنې موږ سره اسره ایرپورټ ایرپورټ چې کومه ده څه ته وي دا هوایي ډګر ته یعنی چرته چې جازونو مازونو اډای بل موږ سره سره امیوزمنت پارک یعنی امیوزمنت پارک څه ته وي یعنی دا یو داسې پارک چې دی کې مثال خبره اوس کور کې څوک تنګ شي نو مازیګر کې چکر وهي الته لاړ شي اے ټي ایم ماشين اے ټي ایم چې کومه اتوماتیک ټیلر ماشين یعنی دا داسې ماشين دی چې چاته پیسو ضرورت راځي نو لاندې د غزینه روکاږي بیکری چې کومه دا د مټیان او غیره د بیکری دکاني بانک چې کومه په دې کې خل مختلف قسمه اکاونټ جوړي روپۍ پکې 1 روپۍ تیرلی نو دې تمغه بانک وي بل موږ سره باربر شاپ څه ته وي یعنی دا چې کومه ده چرته چې څوک ګیره جوړي اخته کټ کوي نو دغه ته موږ سویل شو باربر شاپ بیچ څه ته وي بیچ کومه ده د سمندر غاړې ته وي یعنی خلک التزي سیل لپاره هم زی او بیا چې کومه خپل انجوایمنت هم کوي بوک سٹور څه ته وي بوک سٹور چې کومه ده اوس مثال خبره سټیشنری سٹور یعنی دې کې تاسو سره سټیشنری ملاويږي کتابونه قلم کاپي دغه رنګي سيزونه تاسو ته ملاويږي بل موږ سره برج څه ته وي برج کو تاسو کتلی دا موږ یو پول ته وي یعنی چې دین اکثر لاندې وبتيريږي او برپی مطلب روډ وغیرہ تلی بل موږ سره بیلډینګ چې کومه دا تاسو چې کم یو فلازي هغه ته تاسو دا ویل شي بل موږ سره بس سټیشن یعنی بس سټیشن چې کومه دا څه ته وي د بس چې کم اډای یعنی اوس مثال خبره بي ار ټي چې کم سټیشن دی دغه کې بي ار ټي بسونه سټاپ کوي دغلته ودرېږي نو دې ته موږ ویل شو بس سټیشن یعنی بس سټاپ چې کومه ده بس سټیشن چې کومه ده د دې ته اډه ویل شي بس سټاپ چې کومه ده د موږ سپیسیفیک هغه ځای ته ویل شو یعنی چې په کم ځای کې سکیږي بس سټاپ کوي یعنی ودرېږي بل موږ سره بوچر شاپ څه ته وي یعنی دا قصاب دکان ته یعنی اوس مثال خبره تاسو کو په پاکستان کې است نه دلته هي تخلګولې او کو چرته تاسو بار ملکونو تلاړ شئ نو دا نمونه بس تاسو ډیر زیات پکاريږي او تاسو کله چانه تاسو هم کوي نو دا نمونه چې تاسو له درځي تاسو ته به هیڅ قسمه مسله نه نو بوچر شاپ څه ته وي یعنی دا قصاب یو دکان یعنی دلته هغه یو سپیسیفیک یعنی یو خاص دکاني دغه رنگینه چې زمونږ په رنگي سرک ما په غاړه ناست یو غوخه خرسي بل موږ سره کاپی شاپ چې کومه ده څه ته وي یعنی دې کې به تاسو ته کاپی ملاويږي چې به درته ملاويږي کو تاسو غواړئ بار ملکی نو تاسو ته په دې کې چې ملاويږي دا په پاکستان افغانستان کې تاسو ته شته بل چې کم ټکي موږ سره هغه ده کیسل څه ته وي یعنی دا موږ یو قلعه ته وي قلعه څه ته وي دا مثال خبره کو تاسو کتلی د اکبر باچا چې مطلب کم قلعه ده یا مطلب نوري چې کم قلاګانی دي یعنی د یو کس یو غټ محل دی ته موږ کیسل وي بل چې کم ټکی موږ سره هغه د سیمیټری څه ته وي سیمیټری چې کومه د موږ څه ته وي قبرستان ته یعنی په کم ځای کې چې ادیری دي ته ګریو یارډ هم ویل شي خو سیمیټری چې کومه دا ډیر خول دی دا تاسو خامخز د کوي چرچ چې کومه د داسې شي د عیسایانو چې کوم عبادتګاه یعنی خلک هغه عبادت کوي څنګه چې موږ جمعه دي دغه رنګ د هغه چرچی په دې کې دوی عبادت د پاره راځي سټي هال چې کومه دا تاسو یو غټ خالی مطلب دا په یو خار کې نو دې ته تاسو سمپل سټي هال ویل شي کلاتس شاپ څه ته وي یعنی دا منګه د کپړو چې کوم دکان دا من هغه ته ویل شو بل موږ سره کراس واک څه ته وي یعنی دا موږ سره یو د سلاري چې په دې باندې یو کس اوړي اوس مثال خبره په روډ باندې چې کم کراس واک یعنی په هغه باندې تاسو اوختل شي هغه ته پیډسترین کراسینګ هم ویل شي تاسو ما په تیر یو څو مخکې کلاس ما اپلوډ کړو هغه کې تاسو ما را ایکسپلین کړو امبیسي څه ته وي امبیسي چې کومه ده تاسو د پاره یعنی د ملک امبیسي کنه په یو بل ملک اوس مثال خبره تاسو په انګلند کې سیل تر پاکستان یا افغانستان امبیسي به یعنی حالته کو تاسو څه مسله راځي نو تاسو هغه امبیسي ته ورځي تاسو تر پاره به په اسانه طریقې سره حل کړئ فیکټری څه ته وي دا کارخانه ته وي یعنی مختلف ارسه چې مطلب کوم یو غټ ځای الته چې یو سیس جوړیږي دي ته تاسو فیکټری ویل شي کارخانه چې کوم د لګه غټي فیکټری د هغې نه لګه وړي
فاست فود ریسټورنټ. فاست فود ریسټورنټ څه ته وي؟ یعنی دا تاسو دې ته ویلی شئ په کم کې چې تاسو ته مطلب برګر میلاویږي، پیزا میلاویږي، نور دغه رنګې هر څه میلاویږي، دې ته فاست فود ریسټورنټ ویلی شي. فایر سټیشن. فایر سټیشن څه ته ویلی شي؟ فایر سټیشن دا موږ هغه دغه ته وایي ځای ته ویلی شو چې په کم ځای کې مطلب د اور لګېدلو لپاره مطلب یو سیستم، یعنی مثال خبر یو ځای کې اور ولګي نو د دې ځای نه ټول سیستم بیا کنټرول کوي، دوی څه کسان ورسوي هلته ځان رسوي او دوی هغه مړ کوي هغه اور. فاونټین. فاونټین چې کومه دی دا یو فواره، یعنی دا به تاسو اکثر په غټو پارکونو کې نه د خلکو په کورونو کې به نه یا دا عام هم په سټي کې لګېدلي، په بهر ملکونو کې دلته خو نه، خو بهرحال دې ته موږ فاونټین وایي، فواره. بل موږ سراسر ګیس سټیشن. ګیس سټیشن څه ته وایي؟ یعنی دا موږ د سینجۍ چې کم پمپ، یعنی تاسو به کتلي کم ځای کې چې ګاډي ته خلک سینجي اچوي، ګیس اچوي، نو دې ته ګیس سټیشن ویلی شي. ګراسري سټور. ګراسري سټور څه ته وایي؟ یعنی دا موږ دې ته ویلی شو چې مثال خبره تاسو څه چاکلیټ اخلئ، یعنی دغه رنګې د خوراک چې کم هر څه اخلئ دې ته موږ ګراسري سټور ویلی شو، دا به تاسو ته په دې کې میلاویږي. بل موږ سراسر جیم. جیم څه ته وایي؟ جیم دا موږ سره هغه ځای دی چې خلک هلته په خپل فټنس باندې کار کوي، یعنی یو کس وي چې زه خپل بدن روغ وساتم، باډي جوړه کړم، یعنی زه ناراستی ځان نه وکاږم، نو دغه جیم ته به ځي خلک، دې کې ټریننګ کوي، دې کې به تاسو ته مختلف قسم ایتھلیټس میلاویږي، یعنی دغه مې او نن سبا خو هر چا دپاره پکار دی، ځکه چې د چا خېټه غټه شوي، چاته یو قسم بیماري لګېدلي ناراستی د وجې، یعنی هغه کسانو لپاره دا ډېر ضروري دی چې د چا د ناستې کار وي. بل موږ سراسر هایوے. هایوے چې کومه دی دا څه ته ویلی شي؟ دا موږ روډ ته ویلی شي، یعنی غټ روډ ته ویلی شي، دې ته موټر وی هم ویلی شي. یعنی موټر وی او هایوے کې څه فرق دی؟ دې کې سمپل لا فرق دی چې یعنی چې په امریکن انګلیش کې دې ته آی تھنک هایوے وایي، دا ما کړی م، خو زه پکې لږ کنفیوز کېږم، او په برټش انګلیش کې چې کومه دی دې ته موږ موټر وی وایي، آی تھنک څه دغه رنګې دغه دی، خو بهرحال لا به زه کنفرم کوم، خو تاسو هم ما ته کمنټ سیکشن کې ووایي. هاسپټل. هاسپټل چې کومه دی روغتون ته وایي. بل موږ سراسر هوټل. هوټل چې کومه دی دا هوټل ته وایي، یعنی کوم ځای کې چې تاسو ته د شپې ځای هم میلاویږي، کوم ځای کې چې تاسو ته خوراک هم میلاویږي، نو دې ته موږ هوټل وایي. انټرسیکشن. انټرسیکشن چې کومه دی دا مطلب تاسو یو چوک ته ویلی شي، یعنی چې د مختلف قسم مختلفو طرفونو، یعنی څلورو طرفونو نه ګاډي راځي او مطلب په دې کې تاویږي، یعنی دې ته تاسو انټرسیکشن ویلی شئ. لایبرری. لایبرری څه ته وایي؟ لایبرری دا موږ سره د کتابونو یو ځای، یعنی مثال خبره تا ته اوس د یو کتاب ضرورت رالی، ته وایي چې دا کتاب زما په کار دی، نو لایبرري یو داسې ځای دی چې په دې کې به تا ته دغه بک میلاویږي، او لایبرري موږ سره دا ځای هم دی چې په دې کې تاسو سبق هم ویلی شئ. مثال خبره ته وایي چې زه په خپل کور کې سبق نشم ویلی، ماشومان دي شور کوي، نو ته لایبرري ته تلی شي، هلته ته په آرام سره سټډي کولی شي، نو تا ته به هېڅ قسمه مسله نه وي. مارکیټ. مارکیټ چې کومه دی دا موږ بازار ته وایي، یعنی ستاسو کور خوا سره دکانونه دي، هغې ته هم تاسو مارکیټ ویلی شئ. کم ځای نه چې تاسو خپل خوراک هر څه راوړئ، کم چې ستاسو ضرورت راځي تاسو د مارکیټ نه راوړئ، نو دې ته موږ مارکیټ وایي. مانومنټ. مانومنټ اوس څه ته وایي؟ مانومنټ اصل کې مطلب د یادګار، یعنی یو هغه څیز چې مطلب یاد وساتلی شي، یعنی مانومنټ چې کومه دی دا یو داسې ځای مطلب چې هلته خلک ځي د سیر دپاره. اوس مثال خبره کوم، مانومنټ اف پاکستان تاسو ګورئ په اسلام آباد کې چې کومه دی، یعنی دا یو یادګار ځای دی، دغه ځای کې به تا ته مختلف قسم د یادګار هر څه میلاویږي. اوس مثال خبره تا ته به دغه هلته میلاویږي چې علامه اقبال دلته چې را کوم سپیچ کړی د هغې به یو سټیچو جوړ کړی، علامه اقبال دا کړي دي یا قید اعظم دا کړي دي، کې به تا ته تاریخي هر څه میلاویږي. یعنی کو ته ستاسو د ملک چې کم پاست، یعنی تیر شوی وخت د هغې چې کم ښه آیکانیک مومنټس دي، نو هغې را جمع کړي او تا ته هلته په سټیچو په ذریعه باندې ښیي، یا مطلب تا ته د ریټن پام کې به تا ته مختلف قسمې نه دي ته ویلی شي مانومنټ. ملګرو زه امید کوم چې دا په دې به تاسو په اسانه طریقې سره پوه شوي یاستئ، او دا ډېر معلوماتي کلاس و، نو انشاءالله زه امید کوم چې دا به تاسو زده کړي هم وي. ملګرو زما هر وخت دا کوشش چې ستاسو لپاره هغه څیزونه راوړم چې کوم ستاسو لپاره ډېر قیمتي، نو انشاءالله زما همدا کوشش دی د لرن انګلیش ان پښتو چې ستاسو لپاره هغه کلاس راوړم چې کوم ستاسو په هر ځای کې په کار راځي. یعنې زما صرف دا دغه نه چې تاسو ته صرف انګلیسي زده کړم، په انګلیسۍ کې زه تاسو سره مختلفو هر څه نومونه زده کړم. یعنې ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې کوم څیز تاسو ته په نظر راځي هغه ټول به زه تاسو ته زده کوم. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو.
اوس مال اجازت راکړئ. ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ او ما په خپل دواګانو کې هم یاد ساتئ. چرته چې هم اوسئ خوشحاله، آباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.